عام افغانان د تاوتریخوالي کمښت نه پیژني. هغوی غواړي چې نور په افغانستان کې هیڅ افغان ونه وژل سي. هغوی غواړي چې نه طالب ووژل سي او نه هم عسکر ووژل سي او نه هم په ملکي برخه کې څوک ووژل سي. عام افغانان اوربند غواړي، سوله غواړي. داسې سوله چې نور په روان جنګ کې موږ ونه وژل سو. دا چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د تاوتریخوالي پر کمښت خبرې کیږي چې نور به تاوتریخوالی کمیږي، د دې معنا دا ده چې پخوا که امریکا هره ورځ هوایي بریدونه کول، د دې څه وروسته به په اونۍ کې یوه ورځ کوي. که پخوا طالبانو هره ورځ په ښارونو کې ځانمرګي بریدونه کول، له دې څه وروسته به په یوه ورځ یې کوي، نورې ورځې به یې نه کوي. یعنې په تاوتریخوالو، په جنګونو، په جګړو کې به کمښت راولي. خو دا کمښت بیرته د افغانانو په زیان دی. بیرته په دغه کمښت کې هم موږ وژل کېږو، په دغه هوایي برید کې هم موږ وژل کېږو، په دغه ځانمرګي برید کې هم موږ وژل کېږو، د دغه جګړو په منځ کې هم بیرته موږ وژل کېږو. عام افغانان په یوه غږ اوربند غواړي، هغوی سوله غواړي. دا چې امریکا په نړیواله کچه له طالبانو سره د تاوتریخوالي پر کمښت هوکړه کوي، د دې معنا دا کېدای شي چې امریکا خپل حضور دلته تثبیتوي، او ترڅنګ دا چې طالبان په اونیو په میاشت کې یو ځلې برید کوي، یو ځلې جنګ کوي، جګړه کوي، د دې معنا دا ده چې طالبان هم خپل زور ازمایي کوي. بیا هم نړیوال ترشي چې دا د موږ یو په افغانستان کې زموږ حضور شته، په دې هیله چې په نړیواله کچه ټول اسلامي هیوادونه او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې جنګ روان کړی دی، نور د افغانانو د وژلو پلانونه او پروګرامونه پای ته ورسوي، نور افغانان ته واقعي سوله او واقعي اوربند ورکړي.